د یو وخت قصه ده چې په یو کلي کې د سلما نومې ماشومه د خپل مور و پلار سره اوسېده. د سلما به اختر ډیر زیات خوښ و او هغې ته به ډیر زیات انتظار کوو. د هغې به د اختر رنگ رنگ خوراکونه، مټایانې، نوي کپړې او خاص کر د خپل پلار نه د اختر پیسې اغستل ډیر زیات خوښ وو. او د اختر د راتلو نه میاشت مخکې به هغې د هغې پیسو په باره کې سوچونه کول، کمې چې به دې له په اختر کې د دې پلار ورکولې، او دا سوچ به یې کوو چې په هغې به څه اخلم. او په دې اختر کې دا خپل پلار ته وایي چې بابو دې بېرې به زه د اختر په پیسو باندې ځانه یو ښکلې ګوډکه اخلمه. پلار یې ورته وایي چې ډېر سلما دې بېرې به زه تا په خپله ګوډکې اګستولی بوځم. او دغه شان سلما چې کله سکول ته لاړه شي نو ټوله ورځ د خپلې نوي ګوډکې په باره کې سوچونه کوي چې په دې دوران کې د دې ملګري ریشما د دې خواله راشي. هغه د دې نه تپوس وکړي څه چل شوی دی سلما، ته دومره خوشحاله ولې؟ سلما د خپل سوچونو نه راوځي او دې ته ووایي زه خو د خپلې نوې ګوډکې په باره کې سوچونه کوم، کومه چې به زما پلار ماله په اختر کې اخلي. ریشما ته تپوس وکړي چې د څه ګوډکه؟ نو دا ورته په جواب کې ووایي زما پلار ماله په هر اختر کې پیسې راکوي او دې بېرې به زه په هغې پیسو باندې ځانه یوه ښکلې ګوډکه اخلمه. او اوس ما د هغې په باره کې سوچونه کول ځکه خوشحاله یم. او دا بیا د ریشما نه تپوس وکړي چې ته به په خپلې عیدي باندې څه اخلې؟ ریشما ورته په جواب کې وایي چې زه به هېڅ هم نه اخلم، ولې چې زما پلار زموږ په کور کې نشته. او ډیر د خفګان په انداز کې دا هم وایي چې زما پلار به ماله هر کال عیدي راکوله، خو دې بېرله هغه د کال په د کلي کې ښار ته تللی دی او بیا د هغه هېڅ پته نه ده لګېدلی. نو دې بېرله به زموږ اختر ډېر زیات خراب وي او ما ته به عیدي هم نه میلاویږي. او د دې په اورېدو سره سلما ډیره زیاته خفه شوه. بیا څو ورځې پس چې کله اختر راغی نو د هغې نه د ریشما هغه درد هیر شو او د اختر په خوشحالیانو کې ډوبه شوه. د اختر په ورځ چې کله هغه د خپل مور و پلار سره میلاو شي نو پلار یې پوهه شي، زر ورله د جیب نه پیسې راوباسي او عیدي ورله ورکړي. او دا ورته هم وایي چې راځه چې ځو سلما چې بازار ته لاړ شو او تا نه یو ښکلې ګوډکه واخلمه. سلما ډیره زیاته خوشحاله شي او دی بازار ته روان شي. دی چې کله بازار ته ورسي نو بازار د اختر په تیاریانو کې ډیر زیات سجاو شوی وي او هر طرف ته رنگ و رونق او خوشحالي خوره وي. خلکو نوي نوي جامې اغوستې وي او په اغستل خرڅولو کې مشغول وو. دی دواړه یو دکان ته وردننه شي چې په هغې کې د وړو د لبو سامانونه خرڅیږي. سلما په ټول دکان نظر واچوي نو د هغې نظر په یوې ګوډکې باندې خوږ شي او هغه یې خوښه شي. او دکاندار ماما ته ووایي ماما جی ماله دغه ګوډکه راواخله. او بیا د اختر میلاو شوي پیسې هغه له ورکړي او دکاندار دې له ګوډکه ورکړي. سلما ډیره زیاته خوشحاله شي او دواړه واپس کور طرف ته را روان شي. کله چې دی کور ته تلل نو سلما وویني چې ټول کورونه په رڼاګانو کې پړقېږي او په هر یو کور کې لایټونه لګېدلي وي، خو یو کور داسې و چې په هغې کې مکمل تیاره وي او هغه د دې ټولو کورونو نه بالکل بدل وي. او دا کور د سلما د ملګري د ریشما یي. د ریشما په کور کې چې سلما کله تیاره وویني نو هغې ته د هغې خبره رایاده شي او ډیره زیاته خفه شي. د هغې پلار چې د هغې مخ ته وګوري نو تپوس ترې وکړي څه چل وشو سلما، ته ولې خفه شوې؟ نو هغه ورته وایي چې هېڅ هم نشته بابا. د ریشما مور او د هغې بوډۍ نیا په کور کې یو طرف ته ناست وي او ریشما په کړکۍ کې ښکاره شوې وي او بهر د خلکو خوشحالیانې صحیح کوي چې د خلکو په کورونو کې رڼاګانې لګېدلې دي او زموږ په کور کې خفګان دی او داسې نه ښکاري چې د دې په کور کې اختر وي. ریشما ډیره زیاته خفه وي او په دې دوران کې اچانک د کور دروازه کولاو شي. ریشما چې کله دې خوا وګوري نو په دروازه کې سلما او د هغې مور و پلار د ډیرو رنگ رنگ خوراکونو او د نوي نوي کپړو سره حاضر ولاړ وي چې د دې په لیدو سره ریشما بالکل حیرانه شي. سلما دې ته دا وایي اختر دې مبارک شه. او سلما دې ته وایي چې ریشما موږ به دا اختر ستاسو سره ستاسو په کور کې مناوو. د دې په اورېدو سره دا ټول حیران شي، خو بیا ترې ریشما تپوس وکړي چې ته زموږ سره ولې اختر مناوهې؟ نو سلما ورته په جواب کې وایي د اختر خوشحالي یوازې نه وي، دا خلک د خپلو خپلوانو، د خپلو ملګرو او د خپلو ګاونډیانو سره یو ځای مناوهي. او بیا سلما خپله ګوډکه ریشما طرف ته ونیسي او هغې له یې ورکړي او دا ورته وایي چې دا ستا عیدي ده. دې سره ریشما ډیره زیاته خوشحاله شي او د هغې ټول غم او درد په خوشحالۍ کې بدل شي. په دیوال باندې یو تصویر لګېدلی وي نو کله چې د سلما د پلار نظر په هغې ولګي چې دا خو اقبال دی،
چې د کلي په یو هسپتال کې بردي دی د یوې حادثې د لاسه د هغه ټول یاداش ختم شوی دی. په دې اوریدو سره ریشما او د هغې مور ډیره زیاته خوشحاله شي او دا وایي چې راځي چې خپل پلار راولو او بیا دغه شان دی ټول د ریشما پلار د ښار نه راولي او د یو څو ورځو د علاج نه پس هغه ټیک ټاک شي. د دې قصې نه موږ ته دا سبق میلاویږي چې موږ په اخترونو کې صرف په خپلو خوشحالو کې مصروفه نشو بلکې خپلو ګاونډیانو خپلو خپلوانو هغه خلکو ته سوچ وکړو کم چې غریبانان دي د چا چې مور پلار نه وي یا د چا سره پیسې نه وي نو پکار ده چې موږ د هغو برپور خیال وساتو او د اختر په خوشحالو کې شریک کو. که ستاسو دا قصه خوښه شوې وي نو د نورو داسې قصو دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ.